اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا مسجد ته او د مسجد د منبر نه چې کوم خطا مانه سوی، زه د هغه بخښنه له خدای نه غواړم او تاسې ټولو نه د دې خبرې چې تاسو ته د مې د عمل زړونه مو خفه سوي او کوم عکس العمل تاسې په سوشل میډیا باندې ښیئ، لګیا یاستئ. یو خواست درنه کوم چې زه تاسې نه هم بخښنه غواړم چې زړونه مو دردېدلي، خو دا ریکویسټ هم کوم چې اتې دروغ مه وایئ او خوسې چې اتې نور د ټاپې مه لګوئ. نو دا انشاءالله دا قرآنونه دي، زه ویډیو خپلې خواته راړوی نه سم، نو زه به دا قرآن ده او د قرآن ټکي دي، د دې د هر ټکي نه قربان او د خدای پاک نه د هغه کلام ته چې کوم د تاسې په نظر سپکاوی سوی یا د تاسې زړونه په دردېدل سوي، زه له خدای نه د هغه کار عفوه غواړم او تاسو نه هم دا خواست کوم چې نور اتې دغه یو بلې موضوع خواته لاره کوي، په بل شي مو سات تېر کوي. دا د ساتیري خبرې نه دي، زه غاړې مو بندېږي، د تاسې غاړې بندېږي. نو له خیره سره دا قرآن ده، د قرآن زم هم د قرآن مچو کوم په سینه مې هم ده او دا دی چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نور کېدای شي دا ویډیو سمه راغلې وي، نه وي راغلې، مهمه دا نه ده، مهم دا ده چې هغه یو وزر او تاسو ته یو خواست کوم چې نور دلته دغه ټول قرآنونه انوارې له قرآنونو نه ډکې دي، دا مسجد ده، منبر هم ده. نو ما چې کوم مولانا صاحب سره خبرې وکړې، هغه هم انشاءالله په دې خبرې باندې راضي ده چې هر هفته به 12:30 بجې زه به چې کوم د صنف به اخلم د انګر مینجمنټ، چې کوم کار یا کوم غصه چې لکه یو مړی اوسي په یو کور کې، تاسې خپله پوهېږئ چې نارینه شي د هغه په دې غم کې چې جنازه تیاره کړي، کفن تیار کړي، خیرات تیار کړي، او ښځې چې وي هغوی زاړي، هغوی ویر کوي. نو هغه د ورونو چې کوم د ما دوستان او د فامیل غړي چې په کابل واده کې وسوځېدل، هغې پیښې او هغه نه ډېر وخت پاس چې یو بله ویډیو ما ته چا راورسوله چې یوه ښځه وښي. نو د تاسو ټولو نه دا خواست کوم چې یو انسان نه یو سهو ووسي، هغه د خدای پاک په دربار کې د خدای پاک د کلام له روی نه هغه بخیږي. خدای پاک یو بخښنده ذات ده او تاسو ټولو نه دا یو خواست کوم چې بس تاسې په منبر او مسجد او قرآنونو ته ور مه وراچوئ، خلکو ته ور مه وراچوئ، د خلکو ودونو ته ور مه وراچوئ او دغه اور ته د نوره لمنه مه ورکوئ. مته نه ځان ته غاړې بندوئ، دما غاړې خو خلاصې سوې، خو اوس تاسې خپله ځان ته هم دعا وکړئ سره سره چې کله هر دروغ هم چې ویلي، زه دا خبرې تاییدوم چې زه پاکستان ته کار کوم، ISI ته کار کوم، یا دا بل زید حامد ته کار کوم، دا ټولې تاسې خپلې غاړې بندوئ، پې خپل د ایمان برخه به آخرت کې ماته تاسې راکوئ. په دې دنیا تاسې